ځلاند لکه ستوری د اسمان مظهري قربان 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 مظهري سپدردان. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. محترم لیدونکو د خپرونې نننۍ موضوع مو د څښلو یا چکاک آداب او طریقې ته ځانګړې شوې چې شریعت موږ ته څه طریقه ښودلې او کوم آداب یې راته په ګوته کړي. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن مېلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دې ودان مې چې له ځانه سره یې لرو. شیخ صاحب راغلاست. خوشحاله آباد شه. شیخ صاحب راځئ د څښلو طریقې ته. اوس هر سړی وایي چې نو زه خو پوهېږم په طریقه باندې، ځکه نو څښاک به سختي لري او د هغې به لا کېدای شي د ډېرو به فکر هم نه وي چې دا به هم له آداب لري که نه. شریعت به دې کې موږ ته څه لارښوونې لري که نه. راځو شیخ صاحب د چکاک او د څښلو آداب او طریقې ته چې شریعت موږ ته څه لارښوونې کوي. جناب سیرت صاحب، څښل خو د انسان ضرورت دی، بدن هغې ته ضرورت لري. دا د اسلام او د دین او د شریعت په مسایلو کې مهمترینه مسله ده. بله. د څښلو متعلق به نن درته زه 10 خبرې وکړم. اوله خبره بیان د اهمیت د اوبو. د الله تعالی نعمتونه ډیر دي او د ټولو نه غټ نعمت او اهمترین نعمت د انسان بدن چې ورته ضرورت لري هغه اوبه دي. دې وجې نه بهترینه صدقه هغه د اوبو ده. بله. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته حضرت سعد صاحب راغی چې قربان ان امی ماتت، مور مې مړه شوه خو ناګهانه مرګ باندې مړه شوه. لو انها لو تکلمت لتصدقت، که خبرې کړې وې نو موږ ته به ویلي وې چې ما پسې صدقه وکړئ یا به خپله صدقه کړې. نو قربان صدقه تې وکړم که نه؟ بله. رسول الله مبارک ورته وفرمایل چې وکړه. نو هغې ته کویې وکړه او هغه اوبه یې صدقه کړي. نو علما وایي بهترینه صدقه هغه د اوبو ده. دې وجه نه اهمترین عبادت په عباداتو کې دا مونځ دی. خو د مونځ نه مخکې اودس دی. بله. او د اودس تعلق دا د اوبو سره دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امت ته فرمایلی دي چې تاسو د اوبو حفاظت کوئ، هغې کې تش اودس مه ماتوئ، هغې کې لوی اودس او نجاست مه غورځوئ. بله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت منې کړی دی د اسراف فی الماء. تاسو اوبو کې اسراف مه کوئ. بله. زمونږ فقها وایي په اوبو کې اسراف مکروه دی. وان کنت علی نهر جار، اگر که ته په روانو اوبو کې ولې نه یې، روان نهر او ویله کې ولې نه یې. بله. د دې دپاره چې د اوبو هغه اهمیت او عظمت هغه ستا د زړه نه دا ونه وځي. زمونږ او ستاسو وطنونو کې خو جناب سیرت صاحب اوبه خو الحمدلله خوږې اوبه ډېرې دي. بله. عربي ممالکو ته چې ورشي یا هغه ملکونه چې هغه جزیرې دي ګیر چاپېر ترې نه دریاب تاو دی. بله. نو د دریاب اوبه چې دي نو دا ترشي دي او ترخې دي، هغه قابل د چکاک نه دي. بله. نو هغوی دپاره مهمترین شی هغه خوږې اوبه دي. موږ او تاسو خو الحمدلله تلي یو حج ته عمرې ته، الله مو دې بیا بیا بوځي. هلته بیا سړي ته د خوږو اوبو اهمیت معلومیږي. دلته چې موږ او تاسو یو هوټل ته ورشو نو اوبه په خپله راوړي، خو هلته به ته مطالبه کوې چې اوبه راوړه. هغه اولني حج کې چې زه تللی وم نو 1 لیټر اوبه چې دي دا په 2 ریاله وې او 2 لیټره پټرول دا په 1 ریال باندې. نو د اوبو اهمیت د هغې ځای نه معلومیږي. دې وجې نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه اودس 3 قسمه نقل دی. بله. هر اندام یو کرت وینځل، هر اندام 2 کرته وینځل، هر اندام 3 کرته وینځل. یو کرت وینځل دا ادنا اودس دی. بله. 2 کرته وینځل دا اوسط دی. 3 کرته وینځل دا کامل دی. بله. د دې اودس څه مقصد چې حضور 3 کرته 3 قسمه اودس امت ته وښود. دې کې د اوبو اهمیت ورته ښودلی. بله. کله به تاسو داسې ځای کې یئ چې اوبه به کمې، بیا به ستاسو تندې ته ضرورت پیدا کېږي، ستاسو به ډوډۍ ته ضرورت پیدا کېږي، ستاسو به شوروا ته ضرورت پیدا کېږي. تاسو سره چې کومه سورلۍ ده
هغه به تږی کېږي، هغې ته به د اوبو ضرورت وي. نو که ته دا ټولې اوبه په اودس کې استعمال کې نو بیا به څه کوې؟ نو هلته د ضرورت په نظر باندې په نظر ضرورت ته به یو کرت اندام ووینځي. که داسې وه چې اوبه ډېرې وې ګزاره کېدله نو بیا په نظر ضرورت ته 2 کرته به هر اندام ووینځي. داسې به 3 کرته به ووینځي. علما وایي دا اشاره د اهمیت ته اوبو ته. دې وجې نه علما وایي چې سړی ډوډۍ ته ناست وي او اوبو ته ضرورت پیدا شي نو په دې ناستو خلکو کې به هغه چاته د اوبو امر کوي چې کوم تا ته ډېر ګران وي، ځکه دې کې ثواب ډېر دی. نو دغه صدقه چې ده دا په هغه سړي په کار ده چې انسان ته محبوب ترین وي. دې وجې نه موږ او تاسو که فکر وکړو د الله تعالی د هر نعمت یو بدیل شته، یو نایب لري، خو اوبه داسې دی چې بدیل نه لري. یعنې که یو سړی ډوډۍ ونه خوري میوه به وخوري، که میوه نه وي د ونې پاڼې او وښو باندې هم ګزاره کېږي. دا بعض ملکونه چې جوړ وطنونه دي هغوی دا فوج چې دی دا په شیشو باندې عادت کړی او د وښو باندې عادت کړی. سبا په جنګ کې داسې ځای کې ایثار شي چې ډوډۍ خوراک بنئ، خو د اوبو بدیل دوی نه لري. داسې شی نشته چې اوبه نه او د اوبو کار وکړي. دې وجې نه الله تعالی فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي. موږ هر شی د اوبو نه ژوندی ګرځولی. که دا ښایسته میوې موږ او تاسو ګورو دا د اوبو وجه ده. که دا ښایسته شنه فصلونه ګورو دا د اوبو وجه ده. که دا ډوډۍ ګورو، که دا کتغ ګورو، که دا کړیان او دا غوښې ګورو، دا څه چې په دې عالم کې ښکاري، بلکې دا بنګلې چې موږ او تاسو ګورو، دا قصرونه ګورو، دا د اوبو وجه ده. بلکې د انسان دا بدن چې تر و تازه ښکاري دا د اوبو وجه ده. د دې خبرې مقصد دا دی چې اوبه یو لوی نعمت دی، یو عظیم نعمت دی. نو چې کله عظیم نعمت دی نو استعمال یې په هغه طریقه پکار دی چې کوم موږ او تاسو ته شریعت او اسلام ویلي دي. نو دا اوله خبر وه.